د اسلامي امارت مسؤلینو له لوري د ژمي په دې سړې هوا کې د کوچي هیوادوالو د لاسنیوي هڅې د کندوز ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د UNFPA دفتر سره په ګډې همکارۍ د دغه ولایت علي اباد ولسوالۍ په 380 تنو کوچیانو ژمني جامې ویشلې دي. مظلوم قشر دپاره سعی تلاش وکړو د مؤسسات سره همغږي وکړو تر څو دوی دپاره کومکونه تهیه کړي. نن خوشبختانه تاسو وینئ چې د ORCD البته UNFPA دواړو همغږۍ باندې دوی سره په همغږۍ باندې نن د کوچیانو دپاره دغه کومک توزیع کیږي. البته کمپلې او ترپال دا په نظر کې ورته نیول شوي دي. د 380 تنو زنانو ته چې بې بازاته او خپل ماشومان ته شیدې ورکوونکي د سروي شوي دي دوی ته باید د خیر سره توضیح کوو او همدارنګه دغه مواد چې دي د UNFPA په مالي ملاتړ باندې ORCD افغانستان مؤسسه باید د خیر سره د علي اباد ولسوالۍ کې نن ورځ د خیر توضیح کوي. په ورته مهال له بشري مرستو برخمن شوي کوچیان د اسلامي امارت او مرستندویو بنسټونو مننه او قدرداني کوي او له نورو خیریه بنسټونو د ورته مرستې د دوام غوښتنه کوي. ډېر خوشحاله یو چې زموږ د غریب کورونو کوچیانو سره او یو کمپال او یو ترپال دا کومکونه کړي دي. موږ د دې سرحداتو اقوامو قبایلو او د دې ORCD د دفتر نه خوشحاله یو چې نور کومکونه موږ ته وکړي. د وجه د خانواده د دوا د چې بیخي رسیدگی ما مردم بیخی صحیح است. ما مردم نوشتکای رای زای ما مردم دور است از شهر دور هستیم از کلینیک دور هستیم. برادر اون موجه این دواز د نوشتکای ما مردم د سیاسره د خانواده د ما مردم بسیار خوب کومکا کړه. د علي اباد ولسوالۍ پر کوچیانو د ژمني مرستې داسې مهال ویشل کېږي چې تر دې وړاندې دغه دفتر په یو شمېر نورو کوچیانو روغتیایي درمل ویشلي وو.